یو صحابي دی چې هغه اول عیسائی او بیا ورته الله تبارک تعالی اسلام نصیب کړ. حضرت تمیم داری رضی الله تعالی عنہ. نو تمیم داری رضی الله تعالی عنہ راغی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر شو او عرض ورته وکړو چې ما سره یو عجیبه واقعه شوې ده چې زه سمندر کې یو سفر مې کړی دی او د هغه سفر واقعه ده د دجال سره زما ملاقات شوې ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي ویزوم وسری نور صحابه کرام وسری او خپل باندې تشریف یوړو چې راځي چې زو چې د دې کس د دې وړو معلومات چې دا څه شي دی چې د مور او پلار کې هغه نخي موجود دي کوم چې الله ما ته خودلی او دین داسې ګډې وړې خبرې کوي. نو په یو باغ کې دی په یو صادر املاس کو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې انداز کې ورغی چې کله یو کس چې پسې پټ پټ دی او دی وایي چې زه لړ سم د ځان ورسوم چې دی ما ویني. نو کله به یو کجوري د ونې شاته رسول الله صلی الله علیه وسلم پټ شو کله به بلې شاته داسې په مزه مزه تشریف وړو چې دی پوهې نه شي د خواته ورسوم. خو چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته ورسېدو نو مور ول اواز ورکړو چې پلانتیا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی نه هغه صادق لړکو او رانی شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې خدای دې د امور داسې کی وی په आवाज ولا نه ورکړي. نو ما ته بلګه اندازه شي و چې دا څه شي دی او د څه خبرې کولې او دا څه ګونګوناوېدو. اوس د دې واقعي حقیقت کې چې ما او تاسو ته کوم تعلیم دی چې لکه موږ یو ادنا ګناهګار امتی یو. د دجال فتنه د کافر د پاره نه د مسلمان د پاره او د هغه خلکو د پاره دا چې د دجال علامات او د دجال دراتلو حالات او قیامت ته قربي د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نه د دجال قرب او چې قرب قیامت نه علامات دجال او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل باندې په یو موهوم اندازه باندې چې وهمي غونډه خبره و چې دا کس دجال دی او کنه دی او داغي پسې تشریف وړي او داغه معلومات کوي. نو چې یو امتی کولی چې کوم دی د دجال متعلق داغه د خپل نوجوان نسل داغي فکر وسل نشته د خپل بچو لونو چې دی په کوم طرز تعلیم حاصلې په کوم طرز باندې دی د موبایل کې کوم شیزونو ته دی وردن نزي کم خبرې او کم خلک دی او نو د دې بس کې په مستقبل کې چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د یو فتنه دومره یریږي او په خپل امت باندې دومره یره ده چې د یو خبرې ولا حفاظت کوي. همدغه ابن سیادو چې یو پیر رسول الله صلی الله علیه وسلم تیرېدو او د ماشومان سره لوبې کولې حمله باندې ولا ورکو ورته وی چې ابن سیاد وای زما بارک د صف کې ال نبیم او قنیم وی او تاسو د امیین نبی مطلب د زمانه نعوذ بالله وی د نور عرب چې کوم امیین دي داغي نبی. نو بیا ورته دی وای چې زما بارک مستقیل له چې زه نبیم او قنیم رسول الله صلی الله علیه وسلم وتو فرمایي چې زه گواہی ورکوم چې دا الله انبیاء باندې زما ایمان دی او ته دروغجن او بیا یې نس تفوسونه وکړو. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې الله رسول اجازه تر الله کې چې دې منافق د اثر د قلم کوم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نه کدا واقعي دجالی په مستقبل کې دې دجال جوړيږي نو بیا ته دې نشه قتل کړي. حضرت عیسی علیه السلام به قتل کړي او کو دې دجال نه بیا د قتل کولو کې فائدہ نشته ولې چې کوم دې یو عام کافر اسه انسان قتل. خو د خبرې چې موږ ته به کوم بنیادی تعلیم دی هغه د ابن سیاد په واقعه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دلچسپي ده د صحابه کرامو دلچسپي ده. په دې وجه باندې حضرت عمر فاروق به قسم خورو چې دا ابن سیاد په مستقبل کې دجال جوړيږي. درې صحابه کرام داسې چې هغه چې عمدا ابن سیاد دجال او ډېر صحابه داسې چې نه دجال په سمندرونو کې تړل شوی دا دجال نه. په بنیادی خبره دا نه ده چې هغه زمانہ کې دغه سړی دجال وو یا نو یا زمونږ ته څه فائدہ ده. نو موږ ته په بنیادی مقصد دا دی چې د صحابه کرامو په دې کې چې دا کومه دلچسپي و او د دې په شادونه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل باندې تلو دومره کائنات د ټول مصروف انسان چې د ټول دنیا لپاره هغه الله نبی را لېږلی او هغه د یو الک پسې نوجوان پسې باغ ته ځي او په محله کې ورته خبرې کوي. نو په خپل باندې انسان سوچ کوي چې ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کارونه سو نعوذ بالله سو داسې بې ځایه کارونه هر یو کار د رسول الله صلی الله علیه وسلم په فائدہ باندې مبني. ما تاسو ته دا تعلیم راکړي چې دا معاملہ د ډېر زیاته خطرې والا ده داسې عامه فتنه نه ده. په دې وجه باندې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د دې دونه دلچسپي و چې کله
یو صحابي دی چې هغه وایي عیسایي او بیا ورته الله تبارک تعالی اسلام نصیب کړو حضرت تمیم داری رضی الله تعالی عنہ. نو تمیم داری رضی الله تعالی عنہ راغی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر شو او عرض ورته وکړو چې ما سره یو عجیبه واقعه شوې ده چې زه سمندر کې یو سفر مې کړی دی او د هغه سفر واقعه ده د دجال سره زما ملاقات شوې ده. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت فاطمه بنت قیس رضی الله عنها یو صحابیه ده هغه فرمایي وی اواز وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الصلاه جامعه چې منځ لراغون شي د منځ ټیم دی دا به په آی ټیم کې یو قسم د اذان برابر اعلان څنګه چې اذان کیږي او خلک مسجد ته راځي نو دا ټیم داسې و چې دا منځ ټیم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ راغون کړو بیا و فرمایي چې نن دا تمیم داری رضی الله تعالی عنہ ځان سره ودرو او وی فرمایي چې اعجبتني حدیث تمیم داری رضی الله عنه چې زه ډیر زیات خوشاله کړم د تمیم داری رضی الله تعالی عنہ واقعي چې هغه واقعیا چې کوم ما تاسو ته بار بار بیان کړی دا چې د دجال متعلق مې کوم تفصیل بیان کړی نن په خپل سترګو باندې تمیم داری رضی الله تعالی عنہ هغه حالات لیدلي نو زمان ډیر زیات مطمئن دی او خوشاله دی چې دې تاسو ته په خپل باندې هغه واقعیا بیان کړي. بیا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا تمیم داری رضی الله عنه د قبیله لحم او جذام دا یو دوه قبیلې وي دا هیڅ سره ډیر کسانو سره د سفر کو په کشته کې او دې وی چې هغه کشته زمونږ چپو والا طوفان چې کوم دی به طرف کړو یو جزیره ته ځنه هغه کشته ورسېده موږ هلته دا سفراک په تلاش کې پوښو چې سفراک راته ملو شي نو یالته یو داسې عجیبه وانته کې زناور چې انساني شکل کې یو ښځه او مکمل د ویښتونو ډک او موږ چې هغه د ډیر زیات هیبت را باندې تاری شو موږ ته چې تاسو کې وی غیره ته جواب کیوي چې زه جاسوسه یم جاسوسه یم تاسو وی دې علمي توردن نشي په دې کې چې کوم کس ته تاسو سره ملاقات کول غواړي موږ یې دن نه بوتلو وی الته په زنجیرونو کې یو کس تړل شوی او وی بر او کس چې کوم دی نه هغه چې ټوپونه والا وی دې رانه تاسو نه وکړو درې تاسو یې وکړو یو راندا تاسو چې کوم نبی راتلون کې او هغه راغی او کنه موږ ته وی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راغلی وی چې خلک په ایمان وروړي او کنه موږ چې او دونه خلک په ایمان وروړي وی دجال وی چای ټیم پورې وتلاوی نو چې دجال وی راته وی چې کم خلک هم د دې اتباع کوي د انسان هغه به کامیابی وی به راته وی چې عین زغر داغی صورتحال دی چینه دا داغی اوبه بندی شوی دی او کنه موږ ته وی چې لا اوبه شته دي وی چې قریب باندې اوبه بندی شي او بیا راته وی چې د بیسان باغات چې کوم دي نو هغه میوه ورکوي او کنه موږ ته چې میوه ورکوي چې قریب بدا خپل میوه بند نو بیا چې کوم دي د دې غسین پتون چې کوم دي نو ډب رواشه او وی چې قریب به چې کوم دي نو زرا شمه او دا چینم باندې قریب کلی وب بند کی دا باغ باندې خپل میوه بند کی او زبد مکی مکرمه او د مدینه منورې نه علاوه ټول دنیا ته زم او زبد ټول خلق د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله اړوما زبه گمراه کوم نو بیا چې موږ تاسو ته چې یېسو دی بیا د اخر کې چې زه دجال ما او د الله د حکم په انتظار چې کلم د الله د حکم مطابق زما وخت راشي نو زبه کوم دین مخ ته راځم نو دا واقعیا تمیم داری رضی الله تعالی عنہ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مسجد نبوی کې ځان سره ودرو او دا واقعه بیان کړ. اوس دې خبره کې بنیادی زما او استاد د پاره کوم تعلیم دی هغه د دجال متعلق د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دلچسپي او امت ته د خبرولو چې کوم د زړه درد دی او په کوم انداز کې نی په خپل باندې خبره پرې ده نی د هغه د اخلاق باره کې خبره پرې نه د هغه د ټکنالوژي او د طاقت باره کې خبرې پرې په یو لحظه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د دې مقصد لپاره بیان کړی دا چې امت چې کوم دین دا په مستقبل کې یقي ولیکن ما او تاسو دې د خپل ځان د خپل بچو او د خپل کور لږه جایزه وایو چې په کوم انداز کې د نن نه 1400 کاله مخکې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څومره په کثرت سره حدیث مبارک بیان کړي څومره د دې فتنې شدت بیان کړی دی او څومره د هغه هیبت بیان کړي چې څونه په اسانه به د خلکو ایمان د په وجه باندې ځای کیږي زما او تاسو سره فکر څونه دی موږ سره د دې موضوع علم څونه دی دلچسپي مو پکې څونه ده د دې نه د بچاو کوشش زموږ څونه دی یو بالکل یو عامه ژوندۍ ده چې په هغه کې زما او تاسو یو مقصد دی چې موږ په دې دنیا کې څنګه کامیاب څنګه دوی به کوم دی څنګه لور دا څنګه چې کوم دی نو کامیاب
حالانکه نه د بچو په کامیابی باندې څه پابندي ده، نه د دنیا په ګټلو څه پابندي ده، خو کم از کم په یو داسې طریقه باندې د خپلې ژوندګۍ دا ترتیب جوړول پکار دي چې رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ولې څومره توجه ورکړې ده، څونه د دې هغه هیبت بیان کړي چې په هغه انداز کې دا زما او ستاسو په زړه کې راشي. الله تبارک وتعالی دې زموږ د ایمان حفاظت وکړي. سبحان الله وبحمده سبحان الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين.